انسان له الله تعالی ډېر نعمتونه ورکړي دي په دې دنیا کې. الله تعالی قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو چېرته د الله تعالی نعمتونه شمارئ نو تاسې دا نشئ شمارلی. بې شمېره انعامات دي. څه د خوراک او د څښاک په شکل باندې دي، څه د صحت او د سقم او د بیمارۍ په شکل باندې دي، او څه دارنګه د حیات او د آب او هوا په شکل باندې دي. بې شمېره انعامات دي. ځان له د انسان په دې بدن کې دا څومره انعامات دي. سترګه ځان له یو لوی نعمت دی. بیا په دې سترګه کې طاقت پیدا کول او په دې باندې لیدل او کتل دا ځان له لوی نعمت دی. او بیا دا دواړه سترګې روغې دا ځان له ډېر یو لوی نعمت دی. او بیا په دې سترګو باندې مور او پلار او بچي او ښځه او دا لیدل، خپلوان، ګاونډیان، مشران، کشران دا لیدل دا ځان له لوی نعمت دی. بیا په دې سترګو باندې تلاوت کول، مطالعه کول دا ځان له ډېر لوی نعمت دی. نو دارنګه غوږونه، په غوږونو باندې اورېدل دا څومره ډېر لوی نعمت دی. بیا دواړه غوږونه چې کار کوي او په هغې باندې ته خبره اوري او د قرآن درسونه پې اوري او تلاوت پې اوري. دارنګه ته یو چا سره تجارت کې، کاروبار کې د هغې خبرې دا په غوږونو باندې اوري. دا څومره لوی نعمت دی.